بسم الله الرحمن الرحیم. په تېر درسو کې موږ په کنټرول پانل باندې خبرې کړې وې. نو نن به تاسو سره په وینډوز 11 کې په یو ډېر مهم پروګرام چې هغه عبارت له نوټپاد څخه ده په ده باندې خبرې کوو. نو تاسو به لومړی راسئ سټارټ ته او په سټارټ کې به ورته ولیکئ نوټپاد چې ورته ولیکئ انټر کړئ. تاسو به نوټپاد پروګرام چې سي اوپن شي در سره. لومړی نوټپاد پروګرام کې تاسو باید د ده انټرفیس سره اشنا اوسئ. دغه برخې ته د نوټپاد لوګو ویل کېږي. دغه برخې ته دوهمې برخې ته دته ټیب ویل کېږي. موږ کولی شو چې په یوه نوټپاد کې مختلف ټیبونه هغه کوو استفاده کوو ترې. دته کنټرول بټنې ویل کېږي او بل دته سټیټس بار برخه ویل کېږي. نور مختلف برخونه نور هم لري، خو راځو په ډیټیل سره له فایل منو څخه شروع وکړو او همداسې په نوبت سره مخ ته ځو. لومړی فایل منو کې نیو ده. نیو نه هدف دا ده چې که چیرته ته غواړې یو ټیپ نوی ټیپ راولې نو هغه نیو ټیپ باندې کلیک که ډایرکټ راځي. د پلس باندې هم چې تاسو کلیک وکړئ نیو ټیپ راځي. یعنې څه، زه به دا ټیپونه ډیلیټ کړم، په ده بیرته ډیلیټېږي. راغلم زه دلته یو لیکنه کوم. زه به یو نوی هغه راخلاص کړم. دا لیکنه مې دومره دلته وکړه. دغه لیکنه زه غواړم چې ما سره دومره لیکنه مې وکړه په دې ټیپ کې، غواړم یو نوی ټیپ واخلم او هغه کې نوره لیکنه کوم. نو بیا به فایل ته راسئ. فایل کې به چیرته راسئ؟ نیو ټیپ ته به راسئ. نو دا خو بېل لیکنه شوه. ته غواړې نور نوې لیکنه وکړې، راسه دلته نور نوې لیکنه دې شروع کړه. پښتو لیکې، هر څه لیکې، محمدي اکیډمي داسې یو هغه ورته لیکی شئ. یعنې خپله لیکنه هم کولی شئ. تاسو په دې په واسطه یو نوی ټیپ راوستی شئ. بل لکه شارټکټ هم ده، کنټرول این یې شارټکټ ده. او بل چې د نیو وینډو کنټرول شیفټ این یې شارټکټ ده. د په واسطه موږ نوې وینډو راوستلی شو یا نوی ورډ فایل راخلاصولی شو. په ده باندې چې کلیک وکئ تاسو ګورئ دا هغه بیل وینډوز وه، دا بیله وینډوز وه. تاسو دلته کولی شئ مختلفه ټیبونه نور راخلاص کئ، دلته کې لیکنه وکړئ. خو که چیرته فایل منو کې همدغه هغه بیرته کلوزول غواړئ، زه غواړم چې په همدغه وخت کې دغه کتنې اپشنونه هم تاسو سره خبرې پرې وکړم. اوس که چېرته غواړئ دا وینډو د مخکینۍ وینډوز چې تاسو اوس نوې راوستله دا بیرته بندول غواړئ، د کلوز وینډو یا کنټرول شیفټ وینډو باندې کلیک کړئ، دا به تاسو سره کلوز کېږي. تا ته وایي چې آیا دا سیف کوې که نه سیف کوې. زه ورته وایم نه سیف کوم. نو زه اوس ډونټ سیف وهم. راځمه دې وینډو ته او دا وینډو کې زه غواړم چې هغه وکړم لکه نیو مارک ډاون یا نوی یو بل هغه راولمه. مطلب له ده څخه وروسته چې کوم یو بل ټیپ وي د ده په واسطه هم موږ کولی شو یو بل نوی ټیپ راولو. دې کې هم تاسو لیکنه کولی شئ په دې ځای کې. بل چې دا فایل منو کې اوپن د اوپن هدف دا ده که چېرته تا په کمپیوټر کې چېرته لیکنه کړې نوټپاد فایل کې نو تاسو کولی شئ هغه لیکنه راولئ. کنټرول او به کلیک کړئ یا هم لاړ شئ دلته فایل منو ته. فایل منو کې اوپن کلیک کړئ او هغه فایل ورته وګورئ چې کوم ځای کې. زه ورته وایم دا فایل ده او دا انتخاب کړئ اوپن کړئ. دا به تاسو سره اوپن شي. نو دا و د اوپن لارې چې موږ څه کوو. اوپن څه دنده لري؟ یو شی چې موږ سره اوپن کوي یو فایل. بل ریسنټ مخکیني ته وایي چې یعنې مخکې تا کوم فایلونه صف کړي دي هغه به تا سره دلته تیار موجود دي. اوس دا فایل موږ تیار مخکې نه صف کړی و، دا زه یې پرې کلوز کوم. راځم فایل ته. دا مخکې ما د انویډیا سیسټم انفارمیشن دا مخکې ده کې صف کړي دي. نو دا تا سره ریسنټ یا مخکیني فایلونه چې تا سره کوم یو دي هغه دلته تا سره څه کوي په نښه کوي. تا سره دلته ټول راسي. یعنې ته کولی شې مخکیني فایلونه چې کوم چې تا صف کړي هغه د ده ځای نه هم راوستلی شي. بل ریسنټ کې که غواړې دا لیست ټول پاک کړې کلیر لیست کلیک کړه، دا ټول لیست به تا سره پاک شي. اصلي فایل نه پاکېږي خو خالي دا لیست پاکېږي. بله خبره تا دلته معلومات ولیکل، اوس غواړې دا معلومات چېرته سیف کړې، راسه فایل ته راسه او سیف باندې کلیک کړه. زه به دلته یو څه اضافه کړم. زه به کنټرول این کړم، دا کنټرول ای او کنټرول سی. زه به یو نوی هغه واخلم دلته به فیس کړم چې تاسو ته هغه تیار سیف په خاطر نه غواړم چې هغه تاسو سره چې کوم سیف کړم. اوس دا فایل د غواړې دا سیف کې کنټرول ای سی یا په هم فایل منو ته راسه او سیف باندې کلیک وکړه. اوس تا ته وایي دا چېرته سیف کوې. زه ورته وایم دلته به د علي په نامه زه سیف کوم او دا چې سیف باندې کلیک ورته وکړه ډایرکټ دا څه کېږي د علي په نامه فایل دلته دا سره سیف شو.
نو دا د سیف دنده. بل چې ده دلته موږ سره سیو از ده. سیو از څه کار کوي؟ کله چې یو فایل غواړې په مختلفو ځایونو کې او په مختلفو نومونو باندې ثبت کړې، هغه ته د سیو از څخه ګټه اخیستلی شي چې شارټکټ یې کنټرول شیفټ ایس ده او د سیف شارټکټ چې ده کنټرول ایس ده. ته باندې کلیک وکړه، همدغه فایل ده، نور معلومات یو شی دي. زه ورته وایم دا راته د احمد په نوم څنګه ثبت کړه او دا اوکې کړه، دا به د احمد په نوم ثبت شي. استاد دلته راسئ، ګوره علي په نامه هم شته، احمد په نامه هم شته، معلومات یې سیم دي یا مشابه دي، خو څه دي فایلونو نو خالي نومونه فرق کوي. دا مونږ سره چې وو سیو از. بل چې د سیو آل. سیو آل څخه هدف څه شی ده؟ فکر وکړئ تاسو دلته مختلفو ټیپو کې لیکنې کړي، دلته هم راغلي تاسو لیکنه کړې ده او دا لومړی ټیپ کې هم لیکنه کړې. اوس که ته داسې راځي دا یو صفحه دلته به راځي سیو به وهې، دا به یو ځای کې سیف کوې، بیا به اوکې کوې، بیا به راځي بیا دا بل ته به ځي هغه به جدا سیف کوې. نو دا خو ډېر وخت غواړي. ته وایې چې زه په یو وخت کې دا ټول سیف کوم یو ځای کې، نو تاسو بیا دلته راسئ فایل منو ته او سیو آل ووهئ، ټول به سیف سي. اوس تاسو ته وایي چې دا سیف کوئ، لومړی چې دغه لومړی ټیپ کې چې کوم یو ده دغه دا چې سیف کوئ نوم یې راته ووایه. زه ورته وایم علي دوه، علي دوه په نامه سیف کوم ډیسکټاپ باندې. داسې سیف سي ډایرکټ دویم درته وایي چې تاسو دا دویم نه ده دویم، دا په چی باندې سیف کوئ؟ ګوره علي دوه تر وخت زه ورته وایم د علي درې په نامه دا سیف کومه، دا مې سیف کوئ. ډایرکټ دا بل درته وایي چې دا بل ته په چی سیف کوئ، دا دریم ټیپ. تو ګوره علي درې وخت زه ورته وایم دا علي څلور په نامه سیف کوم او دا اوس ګوره هلته مسیج راکړه له ده څخه زه غواړم هلته علي په نامه بل هم شته په ډیسکټاپ کې، نو زه ورته یو څلور هم درته اضافه کوم چې لږ فرق یې راسي. سیف دا هم د علي څلور په نامه سیف همداسې که دا سیف کوې که دا سیف کوې ټول داسې، یعنې کنټرول سیف آل نه مطلب دا ده، یعنې سیف آل نه چې موږ دا ټول ټیبونه په یو وخت چې کوو صف کولی شو. بل چې دا پیج سیټ اپ ده. پیج مطلب له پیج څخه هدف خو خپله صفحې ته وایي پیج، او سیټ اپ تنظیمولو ته وایي، یعنې د صفحې تنظیمات. لومړی برخه کې پیپر ورقې ته ویل کېږي. لیټر کله چې ته هم دغه لیکنه تا وکړه او ته یې پرنټ کوې بیا نو ته به دلته ورته ښیې چې دا صفحه څه شی ده. لیټر ورقه ده، لیګل ورقه ده، دا ورقه نومونه دي. ورقه دې د عکس ته غواړې 4-5 پکسله کې یا پوټو 10-12 پکسله کې کوم یو پکسل ته غواړې چې دا ورته انتخاب کې د عکس هغه د موږ بای ډیفالت چې ورته انتخابو لیټر ورته انتخابو. بل دلته چې دا اورنټیشن ده. اورنټیشن نه مطلب دا ده که چېرته ته غواړې دا صفحه دې اوس خو دا عمودي ده، که چېرته افقي غواړې لنډسکیپ دا ورته لنډسکیپ ورته انتخاب کړه. ډایرکټ ګوره صفحه هم لنډسکیپ راځي او دلته په پورټریټ انتخاب کې صفحه هم عمودي راځي. بل مارجن د دغه اړخونه نه دي، اړخونو ته څه ویل کېږي؟ مارجن ویل کېږي. که چېرته دغه اړخونه ته ورته څه کوي تغییروي، لکه زه غواړم دا یو اړخ نه دی 2 په اندازه څه سي 2 سانتي متره یا 2 انچه دوخه نه دی هغه سي او دوخه نه زه ورته وایم دا دی یو سي. تاسو ګورئ دلته تغییرات وګورئ، ډایرکټ تغییرات کې راځي. تاسو ته وایي له لیفټ طرف نه یا چپ طرف نه، نو چپ طرف نه ورته 2 انچه یا 2 واحده په اندازه، رایټ له ښي طرف نه، باټم له لاندې نه او ټاپ له پاس نه څومره اندازه ورکوي هغه ورکوی سي. بل هیډر ده، دا د صفحې سر نه ده، دته هیډر ویل کېږي. دا دلته نه ښکاري عملي، کله چې ته صفحه چاپ کوې بیا تا ته ښکاري. ته چې کله دلته لیکنه وکړې او دا چاپ کوې تا ته وایي هیډر د صفحې په سر کې د چی راسي. زه ورته وایم چې صفحې سر کې د ما ته راسي د افغانستان اسلامي امارات، د افغانستان اسلامي امارات، افغانستان اسلامي امارات د صفحې سر کې راځي او د صفحې بیخ کې ورته لیکم چې انجینیر وکیل احمد متوکل داسې صفحې فوټر یعنی د صفحې بیخ کې دا راسي او دا به چې کې اوکې به کوي. کله چې دا چاپ کې تاسو ته ښکاري، اوس نه ښکاري چې ته وایې چې دلته صفحې سر کې ولې راغی، ځکه دا دومره پرمختللی هغه نه ده. دا بیا په ورډ کې یا نورو پروګرامو کې دا بیا څه کې هلته راځي ورډ کې. نو دا و نوټپد چې نوټپد کې دلته څه کېږي، تاسو پیج سیټ اپ یعنې د صفحې تنظیماتو تاسو کولی شئ د ده نه د کمپیوټر د نوټپد د صفحې تنظیمات وکړئ. بل چې د فایل وینو کې فرنټ ده او شارټکټ چې ده کنټرول فی. دا د وینډو 11 یو ښه خوبی دا ده چې د هر پروګرام سره شارټکټ څنګه کې تیار لیکلی. لومړی تاسو ته وایي پرنټ،
تاسو به چې کله هم دا خپل هغه پرینټ کوئ کوم فایل مو چې نوټپاد کې لیکلی دا پرینټ کوئ نو تاسو به دلته راځئ ورته وایئ به چې به پرینټر به دې ورته انتخابوئ چې مایکروسافټ پرینټ پی ډي اف یعنې مایکروسافټ هغه کوم پرینټ چې دا پی ډي اف ته اړئ دا به ورته انتخابوئ که چېرته تا سره کوم پرینټر نه وي بیا اډ پرینټر فرض که تا یو پرینټر کمپیوټر سره وصل کړی خو دلته یې نوم نه راځي بیا اډ پرینټر ووهه دلته به راسئ اډ پرینټر به دچې نه ووهئ زه به دا کلوز کړم اډ پرینټر به تاسو دچې نه ووهئ بیا به راسئ دلته بیا به د اډ ډیوایس ووهئ اډ ډیوایس کې به دا سکن کوي درته سکن کوي اوس دلته ګوره دا پرینټر یې درته پیدا کړه بیا اډ ډیوایس ووایه ډایرکټ د څه کېږي اډ کېږي در سره بالا بیا پرینټ تاسو کولی شئ بل دا صفحه چې ته پرینټ کوې په لنډسکیپ یې پرینټ کوې داسې افقي که عمودي دا خو مخ ته وویلې دا ډېر اسانه ده او بل پرینټ فایل دا پرینټ چې د یو فایل پرینټ کوې د باندې کلیک وکړئ چې دا چی شي پرینټ حالت ته لاړ شي بل خو دلته من دا ده دغه تاسو به فهم نه وي دلته چې دا مور سیټینګ ته راسئ یعنې زیات سیټینګونه له ده ځای نه نوټ کېږي چې همداسې لنډسکیپ غواړئ صفحه که پورټریټ غواړئ د ځینې هم تاسو کولی شئ بل اډوانسډ څخه مطلب دا ده چې د پیپر سایز دې څومره وي د ورقې سایز دی A4 دی A3 دی کومه دی لیګل دی لیټر دی کومه ورقې دا د صفحو چې دي فارمټ یې مختلفه د ورقو فارمټ یې تاسو سره چې هر یو تاسو غواړئ انتخاب کړئ انتخابولی شئ بای ډیفالټ لیټر انتخابي بل کافیانې ته دغه نوټپاد فایل کې څومره لیکنه کوې او څو دانې کافیانې غواړې زه ورته وایم چې ماته یې 20 دانې کافیانې پکار دي ته انتخاب کړه او څه وکړه دلته ورته 20 ولیکه کولی شئ دلته ورته هغه ولیکئ چې 20 دانې هر څه ورته ولیکئ خو دلته تاسو څه کوئ ورته لیکلی شئ اوکې که درته نور به څه شي هغه کافیانې به در سره واخلي بل چې دا موږ سره په فایل منو کې موږ سره پرینټ هم ویلی او چې کنټرول پی یې شارټکټ ده بل کلوز ټیب نه هدف دا ده دغه ټیب که چېرته بندول غواړئ یا کلوز ټیب کنټرول ډبلیو دا کلیک کړه یا فایل منو ته راسه په کلوز ټیب باندې کلیک کړه دا به تا سره چی شي کلوز شي که غواړئ دغه غواړم دا چې کومه کلوز کړمه راسه کنټرول ډبلیو دا راسره کلوز شه او که چېرته غواړئ چې دا فایل له ده ځای نه هغه کې کلوز کړئ دغه هم کلیک کړئ دغه ضرب علامه یا چلوف علامه ضرب دا به څه شي در سره کلوز به سي او که غواړئ دا وینډو بس ته هغه کې کلوز کې دا ټوله وینډو بیا کلوز وینډو کلیک دا ټوله وینډو به تا سره چی شي کلوز به سي نو دا به چې څنګه موږ کولی شو یو فایل کلوز کو یا څنګه کوم هغه چې سیف وکړو څنګه او سیوازو د پرینټو دا اپشن ټول ویلو بل اکزیټ ده اکزیټ هم د وینډو غوندې ده ګوره د کلوز وینډو او د اکزیټ ترمنځ فرق چې زه چې اوس کلوز وینډو وهم هم را سره بندېږي او که زه دلته هغه رسمه ورته ووایم چې اکزیټ وهم فایل ته راځم اکزیټ وهم بیا هم راسره موږ سره بندېږي نو فرق یې څه شی سو فرق یې دا ده که چېرته تاسو مختلف هغه څه کړي وینډوګانې خلاصې کړي زه ورته راځم دلته یو نوی وینډو مې واخیستې نوی وینډو دا وینډو ده که نه زه دلته فایل ته راځم ورته ما سره کلوز وینډو که دا کومه وینډو کې چې زه راغلم فایل منو ته هماغه راسره کلوز کوي بله پاتې سوه خو که چېرته زه ورته هغه اکزیټ ووایم دا ټول وینډوګانې څه کوي راته بندوي نو دا فایل منو کې موږ سره چې نوټپاد کې د کلوز وینډو یا اگزیټ کمان بل ایډیټ ده ایډیټ څه کار کوي ایډیټ کې ټول انډو کټ او پیسټ دا ډېر ایزي دي خو بیا هم غواړم چې هغه کوم کسان نوي دي موږ سره کورس کې نو هغه ځینې کسانو زه باوري یم چې زیاتو کسانو به دا تیر زده وي خو زه غواړم چې هغه ځینې کسان نوي دي نو هغوی هم باید څه وکړي لږ ځان زحمت راولي او دا باید څه کړي زده کړي لا کوم کسانو چې زده کړي دي خیر هغه پروا نه کوي خو چې زه د خو نور یا نور او چې کومو نه ده زده نو زه غواړم د هغو لپاره په ډېر سټپ بای سټپ تشریح کړم لومړی انډو ده دا کمانډ اوس کار نه کوي ولې کار نه کوي زه راځم د محمدي نوم څه کومه ډیلیټوم دا مې انتخاب که لیفټ کلیک ونیسه دا انتخاب که زه به د انټي وایروس بند کړم دا چې که لیفټ کلیک ونیسه دا انتخاب که بیا ایډیټ ته راسه تاسو ورته دا ډیلیټ که ماته ډیلیټ مطلب دا اوس یو کمانډ نه وویلې چې ورته ډیلیټ مې وویلې چې هغه یې راسره محمدي یې ډیلیټ کړه ته وایې چې نه غواړم چې دا ډیلیټ شي پښیمانه شوې بېرته باید راسي دلته هغه ته ایډیټ ته راسه انډو یا کنټرول زیډ شارټکټ یې کنټرول زیډ ده بېرته چې شي تا سره راغی او که چېرته غواړې بېرته ډیلیټ کړې بیا کنټرول وای کلیک کړه دا چې ریډو راځي او کنټرول زیډ انډو پښیمانتیا یا پښیمانتیا باندې پښیمانتیا دا ډېر ایزي کمانډ ده باندې مخکې موږ بحث کړی ده
بل چې د ایډیټ کې کټ کمانډ ده. او که چېرته ته غواړې دا محمدي نه ده دا ته اوس غواړې چې دلته غلط راغلی ده دا باید دلته راغلی وای دغلته نو دا انتخاب که دلته بیخي غواړې نه دا انتخاب که ټول انتخاب دې که ایډیټ ته راسه او دا کټ که یا کنټرول ایکس یې شارټکټ ده او دلته راسه ودرېږه او دلته ورته کنټرول وي یا هم ایډیټ ته راسه پیسټ کلیک که کنټرول وي یا محمدي ګوره دلته څه راغی ته وایسې نه زه غواړم دغه څه کومه بېرته کټ کړمه او پخواني ځای ته یوسم نو دا انتخاب که او دلته راسه او دا چې وکړه کټ انتخاب که او پخواني ځای ته راسه او بیا څه وکړه دلته راسه پیسټ انتخاب یا کنټرول وي ښه یو دا خو د کټ کار و چې بیخي له ده ځای نه وړي هغه ځای ته انتقالوي بل د کافي کار دا ده ته به راسه دا په انتخاب کې دا چې کله انتخاب که ته وایې چې دلته ډیم راسي او دغلته ډیم راسي نو بیا کنټرول سی کلیک یا کافي دا چې انتخاب که بیا دلته راسه او دلته ورته وایې چې کنټرول وي یا پیسټ دا ډایرکټ به هم دلته تاسو سره اډ سی یا اضافه سی در سره دا و د فیس کار ډیلیټ خو مې ویلې بل چې د کلیر فارمټ ده که چېرته دلته تاسو مختلف فارمټ یې ورکړي زه فرض کړه ما داسې دلته داسې فارمټ ورکړی ده او که چېرته دغه فارمټ تاسو کلیر کوئ نو دا کلیر فارمټ باندې کلیک وکړئ دا به تاسو سره چی سي کلیر به شي بل موږ سره په ایډیټ مینو کې موږ سره دا سرچ ویت بینګ دا له نیټ سره اړه دا سرچ بینګ درته کوي دلته د همدغه اساس د محمدي په اړه کوم معلومات یې تاسو ته هغه وي د محمدي په اړه تاسو ته چې کوي معلومات درکوي که چېرته نیټ غواړې دلته یو جمله وي غواړې د هغه په اړه معلومات څه کې حاصل کې نو دا انتخاب که او بیا ایډیټ ته راسې ایډیټ نه چېرته ورته ډیفاین ویت بینګ د انتخاب که دا به نیټ کې تاسو سره و شرط دا د نیټ به څه وي در سره وصلې دلته راسئ اټو ډرایور هم ډایرکټ راغی انویډیا په ده باندې کلیک وکړئ دا ډاونلوډوئ هم سي هر څه هغه وي یعنې مطلب د ده دا له نیټ سره اړه لري چې ته به څه کې نیټ سره وصل اوسې که چېرته نیټ سره وصل نه اوسې نو دا کار نه کوي یعنې مطلب دا دغلته یو لغات راغی ته پرې پوه نه سوې ډایرکټ یې وکړه انتخاب یې کوه دلته راسه او بیا چېرته ډیفاین ویت بینګ ته یا کنټرول ای کلیک ډایرکټ چی سي درسره نیټ کې به سرچ سي هغه معلومات به تا ته حاصل سي بل فایند ده فایند څه کار کوي فرض که تا نه دلته زه د محمدي راځم دلته یو بل ځای کې کنټرول سی او دلته چې کوم کنټرول وي دا مې فیس کړه څه وایم چې دا په د صفحه کې ما سره محمدي چېرته ده یعنی مطلب ما ته معلوم نه ده نو تاسو راسئ ایډیټ ته او دلته ورته راسئ فایند باندې کلیک وکړئ فایند چې کلیک وکړه دلته راځئ یا داسې وکړئ دلته ورته ولیکئ یا هم که لیکئ نه دا څه وکړئ محمدي یو دنه انتخاب کړئ ورته کله چې انتخاب کړه دلته ایډیټ ته راسئ او دلته ورته چې وکړه ما ته چې فایند کړه محمدي به تیار راغلی یا دلته مین ولي دلته چې نه وي دلته کپس لاک ولیکئ محمدي اوس پښتو د ژبه محمدي دې ورته کلیک اوس ورته چې ما ته دا فایند که چېرته فایند که سرچ ډاون یا لاندې سرچ که له دغه خط نه لاندې سرچ که چې ستا که نه او دا چې دا اپ یا سرچ اپ یعنې له دغه محمدي نه پورته سرچ که چې ستا که نه زه ورته یم لاندې سته دلته ډایرکټ هغه راکوي چې could not find محمدي ولې رانکه دلته ګورو تاسو کوم ځای غلط کړی ده ګوره دلته ای پرېښې ده دلته ګوره محمد دلته مې یوه ای پرېښې دا څه وایي دا شی نسته ځکه دلته هغه محمدي سته خو دلته دا اوس ما ټیکه محمد مطلب دلته مې ای څه کړی ده پاتې کړی دلته به یو ای ورکړي اوس تاسو وګورئ سرچ ډاون ډایرکټ ده وایي دا دلته شته زه ورته یم سرچ اپ لاندې بیا ورته بیا لاندې وګوره وایي نور څه که محمدي لاندې له ده نه نسته زه ورته یم پورته له دغه محمدي پورته سته زه ورته یم پورته فایند که ډایرکټ پورته ځي فایند کوي له ده نه ورته یم له ده نه نور پورته لاړ وایي نور نه سته در سره نو دا و موږ سره سرچ نور مور آپشن ده مور آپشن مهمه نه ده نور داسې کې مچکیز د همدغه یعنې مطلب چې محمدي که تا په وړکي هغه هم لیکلی کپس لاک آن کې محمدي که تا ته څه کوي دا فایند کوي مطلب دا چې تا محمدي دلته په وړو حروف لیکلی بیا هم تا ته فایند کوي ته ورته وایې چې نه ما ته مچکیز هغه که دلته مې چې محمدي په نامه څه رقم لیکلی وړو حروف مې لیکلی په وړو حروف یې راسره سرچ وکړه چې دلته په هغه کې ټکس کې لاندې په د متن کې محمدي په کوچنۍ حروفو لیکل شوی که نه په غټ حروف هم په کار نه ده چې لیکل شوی که نه لیکل شوی خو کومه چې محمدي په کوچنۍ حروف هم په کار ده چې لیکل شوی به که نه دلته کلیک وکړه تا ته وایي محمدي نشته محمدي خو شته سپیل کې هم تغیر نشته خو دلته دا کوچنۍ حروفو باندې لیکل شوی ده او دا په غټ حروفو باندې چې شوی لیکل شوی ده نو که دا ته چک کړي څه کې نه د کار دا ده بل څه ده موږ سره په ایډیټ کې چې دا نیکس
فایند نیکس یعنی د څخه مطلب دا ده که چېرته ته غواړې چې محمدي څه کې سرچ کې هلته خو مو ویلې چې فایند ته راغلی فایند ته او دلته محمدي راغلی دلته له ده په واسطه هم څه کوئ تاسو سرچ کوئ دغه ده دلته هم دلته هم له ده نه F3 وهه F3 تاسو ته چې کوي دا فایند کوي زه به دلته پورته بېرته لاړ شم او زه ورته وایم F3 دغه ده کته F3 هېڅ مې هغه ونه وښه پورته ځم او ورته وایم F3 وایي دا محمدي F3 دا ته وایم محمدي فایند نیکس شارټکټ دی یعنی راته پیدا کړه نیکس له ده څخه وروسته محمدي کوم شته که نه بل څه ده فایند پریویس دغه څه ده وایي نیکس یعنی یو ته لاړې یو نه دوهم محمدي راته پیدا کړه دوهم نه درېیم راته پیدا کړه محمدي اوس دلته چې وایي فایند پریویس له درېیم محمدي نه مخکې دوهم محمدي شته که نه له دوهم نه اول مخته راته پیدا کړه اوس دلته ګوره وایي دا له ده محمدي نه دا محمدي مخکې دلته شته بیا ورته راسه وایي فایند پریویس له ده نه مخکې کوم یو څه ده ډایرکټ کلیک او دا وایي دلته شته که چېرته ورته فایند پریویس وایي نور د ټي له ده څخه وخته محمدي کوم هغه نه بل موږ سره په ایډیټ کې ایډیټ منو کې ګوره یو خبر درته کوم دغسې کله چې دغه کمانډونه دي لیست په شکل و ده ته منو ویل کېږي او کمانډونه که چېرته داسې دي را په شکل و ده ته بیا چې ویل کېږي ټیپ ویل کېږي یا رایبون هم ویل کېږي ورته نو تاسو چې ایډیټ ته راغسئ بل چې دا ریفلیس ده ریفلیس څخه مطلب دا ده کله چې ریفلیس خپله تغییرولو ته وایي او شارټکټ یې کنټرول ایچ ده یعنی مطلب دلته چې ما لیکلی محمدي دلته مې یو جمله ولیکله محمدي هر څه یو نوم مې لیکلی ده او غواړم چې دا چې ورکړم متوکل ته بدل کړمه متوکل ته بدل کړم نه بخښنه غواړم دلته ګوره په سرچ کې به تاسو څه لیکئ هغه نوم به لیکئ چې تاسو بدلول غواړئ زه اوس په سرچ کې څه لیکم ورته محمدي لیکم محمدي لیکم بدل یې کړم چې ته بدلول غواړې زه ورته وایم محمدي غواړم متوکل ته بدل کړه متوکل دا سپیل هغه کېږي متوکل دلته ای غواړي متوکل ته چې کوم بدل کړم یا ریپلیس کړم که تاسو ته وایي ریپلیس یو ریپلیسول غواړئ دا انتخاب کړه ډایرکټ تاسو وګورئ محمدي چې څه په متوکل باندې بدل څه دلته ګورئ محمدي په متوکل بدل زه ورته وایم بل راته ریپلیس کړه دا وګورم متوکل باندې چې څه بدل څه او که ورته وایم چې نه ټول راته ریپلیس کړه ټول یو دم څه کوي راته ریپلیس کوي یعنی چې څومره ډېر دلته موجود وي هغه څه کوي راته په متوکل باندې ریپلیس کوي راته یا تغییروي راته نو دا ریپلیس کارول کنټرول ایچ دا ګوره څه رقم ځای کې زه دلته لاندې د ده د استفادې ځای در تاسو ته وښیم یو کس ته کتاب یې لیکلی ده او دا کتاب هغه په کتاب په هر ځای کې لیکلي کتاب لیکوال چې ده احمد ده یا محمود ده هر څه یې لیکلي فرض کړه یو کس ته لیکلي احمد رحماني ترتیب کوونکی احمد رحماني ته لاړ شه غواړې چې په خپل نوم یې کې ریفلیس ته لاړ شه هلته احمد رحماني سر کې ورته ولیکه احمد رحماني لاندې ورته ولیکه محمود رشاد ریفلیس آل که ټول کتاب په یوه ثانیه کې ستا په نوم سي هر ځای کې چې هغه خپل نوم لیکلی وي هغه به څه سي ستا په نوم باندې شي نو زیات وخت دغه ځای کې چې استفاده کېږي بل څه د ګوټو څخه مطلب دا ده زه اوس د چې درېیم خط کې وړالم او ورته وایم چې ما ته ګوټو که ما بوزه چېرته اوس تا ته وایي استاد څلورم خط کې وړالی ځکه دغلته هم دغه فاصله نه ده خالي ګدا هم یو خط استفاده کېږي زه ورته وایم چې ما شلم خط ته چېږه بوزه او زه ورته وایم ګوټو دا ګوره یعنې شلم خط ته څه کړم راوستمه او کنټرول جي یې شارټکټ ده کنټرول جي ګوټو زه انتخابوم زه ورته وایم ما اول خط ته چېږه بوزه ګوټو اول خط څه کړم دا وصل نو دا د ګوټو کار ده بل سلیک آل ټول چې کې تاسو ته انتخابوي او بل دلته موږ سره بل آپشن ده که چېرته غواړې دلته تاریخ راولئ بیخي هغه مه کوه چې ته دلته اوس تاریخ ولیکئ چې د 2016 کال د 5 میاشتې دویم داسې مه لیکه ډایرکټ راسه ایډیټ ته راسه او ټایم اینډ ډیټ باندې کلیک وکړه ډایرکټ دغه ګوره 2045 تېرې دي او 2016 کال د 5 دوهم تاریخ ته ډایرکټ تاسو ته راوستل پي ایم هغه یې ټول درته راولي یعنې ډېر ایزي او اسانه کمانډبل فنډس دی فنډس که چېرته غواړې فنډس خو د لیکنې یا د ده شکل ته وایي دلته ګوره دا لیکنه په کوم ډیزاین باندې سوې ده چېرته دا لیکنې ډیزاین غواړې بدل کړې فنډس ته راسه او فنډس کې ته ایډیټ ته راسه ایډیټ کې تاسو ورته فنډس ته راسه فنډس کې ته ورته دلته وچ کړه دلته اډ فنډس
اډ فونټس ته لومړی خو اډ تیم دی، تیم چې ته غواړې دا هغه په دا نوټ پاډ هغه په څه رنګ غواړې، ډارک شکل غواړې، او که یوز سیسټم سیټینګ مطلب چې سیسټم څه رقم سیټینګ که تور ورته انتخاب شوی موږ په پرسونالایز کې ویلې، او که ډارک انتخاب شوی نوټ پاډ هم ډارک او که لایټ انتخاب شوی نوټ پاډ هم چې لایټ خو که ته وایې چې نه سیسټم که لایټ هم وي لکه و زه غواړم چې نوټ پاډ مې چې وي نوټ پاډ مې د ډارک وي ډارک انتخاب کړه، او که لایټ وي لایټ انتخاب کړه. همیشه دې په ډارک هم زه انتخاب کړم په بای ډیفالت چې زه خپل کمپیوټر مې څه رقم استعمالوم سیسټم ته وایي چې نه ما ته نوټ پاډ لایټ حالت کې زه ورته وایم چې نه د سیسټم څه رقم غواړې هماغسې ته کړه، سیسټم چې ته څه رقم جوړول غواړې دلته هم هماغه ورته انتخاب کړه. بل خبره زموږ فنډ کې وه که فنډ چېرته ته اضافه کول غواړې، اوس موږ دا لیکنه په ټایم نیو رومانس کې لیکلې، تاسو به همیشه انګلیسي لیکل ټایم نیو رومان کې څه کوئ. که چېرته ته غواړې دلته لیکنه په یو بل سټایل کې وکړې چې غواړې لکه دا سټایل باندې ورته انتخاب یې کړه، دلته خو اوس دا عربي سټایلونه دي په دا خاطر نو داسې هغه نه راځي، زه ورته دلته یو بل انتخابوم. دا اوس ګوره یو ډیزاین ده، دلته ورته څه کوې انتخابوې او دا چې که اوکې که ډایرکټ به څه شي لیکنې سایز تاسو وګورئ ډایرکټ هغه شکل چی څه شکل تغییر څه دی لیکنې سایز چی تغییر څه. نو تاسو به کوشش کوئ چې ټایم نیو رومانس همیشه چې کې استفاده کوي، که هغه ورډ کې اکسل کې هر یو کې تاسو اوس وګورئ نو چې څومره ښکلی ډیزاین لري ټایم نیو رومانس. او زیاتره کتابونه په همده باندې څه کېږي لیکل کېږي، دا زیاتره نړیوال مشهور کتابونه لکه اټامیک هابټ په نامه دا هم په همده باندې لیکل شوی ده ټایم نیو رومانس باندې. بل سټایل دا لیکنې سټایل د چې که ریګولري ایټالیک لږې کاږه کړه لږې بولډ کړه ته دلته ګوره تاسو لیکنه وګورئ تاسو چې ریګولري یعنی ساده ډول باندې قاعدهوار ډول ایټالیک لږې کاږه کړه ته بولډ یې کړه ته بل د وی هم بولډ کړه ته هم ایټالیک هم به ډبل هم به کاږه در سره دلته هم خالی ریګولري که داسې ریګولر او یا هم ایټالیک او همداسې بولډ او یا هم څه راته وکړه هم یې بولډ که هم یې ایټالیک کړه څه دا لیکنه هغه درته ښیي. بل چې د سایز ده سایز درته ښیي چې سایز یې څه کوي ته تغییرې د نوټ پاډ کې څه لیکنه کوي په کوم سایز دی تاسو لیکنه وسي دا ګوره اوس لیکنه څومره بده سوه او ډېره بده ښکاري. نو تاسو فنډس ته به راسئ فنډس کې به دلته چې کوئ سایز ورته انتخاب کوئ چې 18 انتخاب کوئ بیرته کلوز کې ډایرکټ به سایز چې نورمال حالت ته راځي. نو دا وه ایډیټ مینو. بل راځو ویو مینو ته ویو مینو کې لومړی دلته زوم د زوم که چېرته غواړې دا صفحه را زوم کول غواړې ګوره دا اوسنی نوي کمپیوټر کې دغه دوه ګوتې چې په ټچ پیډ باندې کېدي او داسې لږ لرې کوې سره دا خپله زوم کېږي او بېرته چې نږدې کوې دا چې زوم اوټ زوم ان پې کېږي. خو که چېرته غواړې همدغه ته چې کې را زوم کې له ویو ته راسه او زوم ته راسه زوم نه چېرته راسه زوم ان دا به چې لږ را زوم سي که نور غواړئ چې زوم یا کنټرول پلس کنټرول ونیسئ او جمع علامه ونیسئ دا به چې سي تاسو سره به را زوم سي در سره اوس کنټرول پلس او بیرته چې زوم اوټ کوئ کوچنی کوئ کنټرول منفي ونیسئ دا به چې سي در سره کوچنی به سي در سره. نو دا به د ویو کمانډ او بل چې دا ریسټور ډیفالت سیټینګ نه هدف دا ده که چېرته دا تار څه کړي ډېر را زوم کړي دومره را زوم کړی او ته وایې چې نه بېرته عادي حالت ته دې لاړ شي لومړی سیسټم څه رقم جوړ کړی وه ریسټور ډیفالت که ډایرکټ به اولي حالت ته لاړ شي. بل سټیټس بار نه مطلب دا دلته تاسو به وکتل دلته سټیټس بار موجود و دا سټیټس بار دی که نه تا ته مطلب هغه درکوي چې تا څومره هغه لیکلي څو لغاته دې لیکلي کوم فارمټ دې استفاده کړی ده او وینډو دې په ګوره هغه یې څومره ده ریزولوشن یې 140 کې ده دا غواړې کوچنی کې غټه کې نو دا معلومات تاسو ته څه کوي درکوي. بل ایډیټ کې ویو کې همداسې د ورډ راپ ده ورډ راپ څخه هدف دا ده که زه دلته ورډ راپ ته کلیک ونه کړم داسې ځمه همداسې تاسو جي وګورئ دا لیکل را سره داسې څه کېږي ځي را سره. بل که چېرته زه همدغه ته څه کړم چک ولګوم دا ګوره اوس زه راځم دا ټول څه کوم ډیلیټوم دا راځم دا مې ډیلیټ کړه. اوس غواړم دلته ویو کې دلته چک لګوم دلته مې چک ولګوم تاسو ګورئ زه یو حرف داسې لیکم ګوره راښکته کېږي ډایرکټ د ویډیو اخر سر ته چې ورسېږي دا بېرته څه کېږي راښکته کېږي بل خط راښکته کېږي بل خط. نو دا تا ته وایي چې تا ته دا ورډ راپ وکړي که نه له همدغه خانه همداسې دې پسې ورځي او که نه او که مارک ډاون دی وکړي که نه د سټایلونه دي فارمټ یې تغییر کې تغییر نه کړي دا دې ډېر ایزي دي خالي فارمټ څه شو تغییر سره دا غواړې که نه غواړې که هغه کوم خپل عادي فارمټ استعمالول غواړې هغه ورته چې کوي انتخابولی شي.
نو دا و ویو مینو. بل دا اپشن ده که چېرته غواړئ د لیکنې هغه غټ کوچنی کوي، سایز یې په هغه کوي، یو رقم بل رقم، لکه دا رقم سایز ته واړوئ یا غټ یې کوي یا کوچنی یې کوي. تاسو به خپل سایز ته هغه ګورئ چې کومه ښه ښکاري، هغه به څه کوئ ورته انتخابوئ. او بل دلته بولټس دي، بولټس نه هدف دا ده، زه راځم کنټرول ان یو نوی هغه مې واخیسته او زه ورته لیکمه چې لومړی د افغانستان ولایتونه ښه ولایتونه همداسې راځي. نو زه اوس دلته کلیک کوم، د ولایتونه فکر کوم غلط مې راوسته، زه باندې رایټ کلیک وکړم او داسې ولایتونه داسې راځي. اوس که ته چېرته غواړې دا څه کې داسې په سلسله وار ډول څه کې در سره راولې یا یو دوه درې شمار ورکړي، لکه څه دا پاکوم بیخي زه ورته وایم لومړی چې دا او کابل ده، کابل ته ته نمبر ورکړې، بولټس که بولټس ورکړې یو دوه درې داسې ورکول کېږي. او که چېرته غواړې دلته نمبر ورکړې، نمبر لیست څه کې ورکول کېږي، انټر ووهه. دویم میدان وردګ ده او بل انټر کړ لوګر همداسې انټر به ډایرکټ په دا سلسله د شمارې ورکړي. که چېرته غواړې بولټس ورکړي، بولټس یې څه کې ورکړي. بل انکریز انډیټ، دغه مطلب انکریز انډیټ نه هدف دا ده چې دا اوس ګوره تاسو ته بیرته چې سي له یو نه دې د نه چې سي شروع سي، یو د درې نه شروع سه، بیرته د یو نه څه کې راته شروع سي، انګریز تا ته انګریز انډینټ بیرته له سره شروع سي او لږ دې مخې ته راسي. او که وایي ډیکریز انډینټ بیرته داسې واپس سي او بیرته له څلور نه شروع سي، یا نو ته انګریز او ډیکریز تاسو کولی سي استفاده کولی شئ. بله که دا لیکنه تاسو غواړئ چې غټ او کوچنۍ کوئ، نو تاسو بولډ یې کوئ، بولډ کولی سئ. اوس په ده باعث د بولډ یې کوئ، کنټرول بي شارټکټ ایټالیک کوئ، تاسو د دې نه هم تاسو ایټالیک کوئ، سټرکټور یې کوئ، خط پې داسې یو ځای کې استاد ته هغه ور وړې ته یو لیکنه کړې هغه درته خط په کش کېږي، دا ځای دې غلط ده. نو دا تاسو کولی شئ. بل لینک جوړولی شئ، همدا غواړئ د کابل یو لینک جوړ کړئ، زه ورته لیکم لکه زه به ورته بلومه چې کابل، یا هم داسې ډیش علامه اچوم، بیا دلته داسې یو لغت لیکم، غواړئ له ده نه یو لینک جوړ کړئ، څه کې لینک په شکل باندې جوړ شي، په ده باندې کلیک وکړئ بیا او وروسته له خیر راځي بیا د لینک بخش کې وایي خالي، تاسو دلته کوئ چې لینک ترې جوړ کړئ. بل څه راځم کنټرول ان یو نوی څه اخلم، ټیب اخلم. بل ته موږ سره دا جدول، که چېرته تاسو غواړئ چې دلته جدول جوړ کړئ په د نوټ پاډ کې، تاسو د واسطه جدول هم جوړولی شئ. ګوره د وینډوز 11 یو بله ښه خوبي دا ده چې موږ په نوټ پاډ کې هم جدول جوړولی شو. نو تاسو دلته راسئ، ورته جدول څو جدوله دې پکار دي، څو کالمه دې پکار دي، درې روګانې مې پکار دي، څلور کالمه. دلته راسئ ورته وایئ څلور کالمه درې روګانې ډایرکټ تاسو ته درکوي. دلته ولیکئ هر څه چې لیکئ جدول دی. دلته اوس زه به په پښتو ولیکمه، لکه نوم ولیکئ او دا دویم بخش کې پلار نوم همداسې نور د صنف ورته لیکئ، صنف او مطلب درجه تاسو ورته لیکلی شئ، یو جدول جوړېږي. نو لنډی په دې. بل ایډیټ ټیبل که چېرته دلته کوم هغه غواړئ په ده منځ کې یو خانه اضافه کړي، نو ته ایډیټ ټیبل ته راسه، انزرټ ته راسه، کالم لیفت، دلته به چې یو بل کالم به څه هم سي درته اضافه سي، هلته بل څه لیکئ. او که غواړئ چې انزرټ ته راسئ، کالم رایټ، له ده نه رایټ طرف ته یو بل کالم ښي طرف ته اضافه کړئ، دلته کالم رایټ ورته انتخاب کړئ، یو بل ښي طرف ته یو کالم چې کېږي اضافه کېږي. بل چې دا ایډیټ ټیبل ته انزرټ راسئ، بیا دلته راسئ را بیلو، یعنې یو بله را دې داسې څه سي را سره اضافه سي. نو ایډیټ ټیبل ته راسئ، انزرټ ته راسئ او را بیلو، لاندې دې یو را چې را سره اضافه دې شي. دلته ګوره یوه را څه شوه در سره اضافه شوه. که چېرته غواړې دلته ما سره چې یوه را اضافه کړې، نو دلته هم انزرټ ټیبل ته راشئ او بیا انزرټ ته راشئ او بیا بیلو را، دلته به چې یو بله را به تاسو سره اضافه شي. بل دلته ایډیټ ټیبل نه سلیکټ ده، که ټول ټیبل سلیکټ کول غواړئ، ټیبل له دغې نه هم سلیکټ کولی شئ، کنټرول ای باندې هم سلیکټ کولی شئ. بله هغه که چېرته غواړئ یوه را سلیکټ کړئ، داسې یو کالم سلیکټ کړئ، داسې یوه را سلیکټ کړئ، نو تاسو کولی شئ له ده نه څه کوئ دا سلیکټ کړئ. هغه کوم ډیلیټ کوم
دلته راځم غواړم چې چک کړم انسرټ ټیبل ته. انسرټ ټیبل کې له ده څخه مخکې غواړم چې په دې اپشن باندې څه کړم خبره وکړم په ایډیټ ټیبل باندې. ایډیټ ټیبل نه تاسو دلته راسئ څه باندې ورته ووایه چې سلیکټ یو کالم راته سلیکټ کړه. بس دا کالم سلیکټ کړئ چې کوم ځای کې وړالی زه ورته وایم را راته سلیکټ کړه. دغه را کې وړالم دا را یې راته سلیکټ کړه. که دلته وړالي دا کالم چې که راته سلیکټ کړه دا کالم در سره چې کوي سلیکټ کوي. بل چې دا اپشن اوس کار نه کوي. دا اپشن اوس کار وکړه وخت چې تاسو دلته ودرېږئ بیا څه کوي دا اپشن تاسو سره کار نه کوي. نو تاسو به څه وکړئ بیرون به ودرېږئ او بیا دلته راسئ انسرټ ټیبل. دا څه شی ده تاسو زه به لومړی تاسو داسې وکړم کنټرول ان به کلیک کړم او نوی ټیب به واخلم او دلته بیا راځم زه ورته وایم ښه دلته خو صحیح ده تر څو پورې 15 کالم او 15 راګانې زه اخیستی شم. که یو کس وایي چې زه 60 راګانې مې او 30 کالم مې پکار دي دلته انسرټ ته راسئ لومړی د کالمو شمېر ورته ووایه چې 30 دلته انتخاب هغه که او 30 ورته څه کړه ولیکه لړزه به بدله کړئ او 30 دلته ورته ولیکه او راګانې څه کړه دلته 20 راګانې که انسرټ کلیک کړه دا به چې یو ظریف فارمټ به تاسو سره جوړ شي. یعنې مطلب تاسو کولی شئ چې دې کې هم یو ظریف فارمټ جوړ کړی شئ. بل چې دا دلته کلیر فارمټینګ که تاسو څه تغیرات دلته راوستي کلیر فارمټینګ کلیک کړئ ټول تغیرات به څه شي در سره حذف به شي. دا کنټرول بټنې دي انشاءالله په دو باندې پوهېږئ چې دا چې کوم منیمایز کړئ دا مګزیمایز او دا کلوز په ده بس دا به په دو ډیټیل خبرې کړي که چېرته دا غواړئ د یو اکاونټ کې جوړ کړئ تاسو د په واسطه اکاونټ هم څه کولی شئ جوړولی شئ. نو دا موږ سره په وینډوز 11 کې د نوټپد پروګرام په مکمل ډول تشریح شو. نو هیله لرم چې یو څه مو زده کړي وي. نور مو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې.